وخت به ثابتي د دنیا هغه به ګډوډ کېږي. دلته خو اورېدو کې ډېر اسانه ده، خو که چېرته عملي کړې به ورته پته ولګي دا ډېر ګران کار دی. د دین دپاره به وخت ثابتي، دنیا هغه به مخکې وروستو کېږي. نو رواج دا دی، رواج عام دا دی چې د دنیا دپاره وختونه مضبوط ټاکلی شوي دي، دین مخکې وروستو کېږي. یعنې مثال د دیندارۍ یو ګینټه په ورځ کې راغلی، یو 2 ګینټې، هغو ملګری راغی، دا دین سے تختی خو نه بلې ورځې ته شوه کیسه، یا کار یا پیسې یا بچو وي څه مطالبه یې وکړه د هغوی سره مصروفه کېدل پکې وو، دینداري لاړه راله. ده ته اوس دا ووایي چې ستا چې د دنیا دا کم ټیم دی په دې کې به اخوا دېخوا ونه شي، نه دې کې در سره اخوا دېخوا نه کوي. تا ته پته شتې نه چې دا وخت زما د څه دی چې کله موږ قصه الټه کړه د الله د راضي کولو دپاره وخت مضبوط وټاکو، ثابت چې هغه به خوځېږي نه، الا بعض اعذار داسې دي چې هغې کې څه نه کېږي، زه د خبره نه کوم او نه د هغې تفصیل موږ کوو. او کله که دنیا راله مخې ته نو موږ به دنیا اخوا دېخوا کوو، خو چې د دین دا وخت پکې ګډوډ نه شي بیا به موږ دینداره ګڼلی کېږو. نو کوشش وکئ الله ته د واپس کېدو، د نن نه د وس نه، زما خبره ګوره د سبام نه ده، د نن نه د وس نه الله رب العزت ته واپس شئ او د خپل رب سره یو مضبوط ربط جوړ کړئ چې موږ باندې مرګ په داسې حال کې راشي چې ملایک موږ له دا زیری راکړي او زموږ دې سات او زموږ دې روح ته دا ملایک ووایي چې راوځه ای پاک روحه، ای پاک سا، د داسې رب طرف ته چې هغه تا نه راضي دی، هغه تا ته په غضب کې نه دی. داسې دینداري وکړئ، داسې واپس شئ خپل رب ته. روژه کې چې کوم عبادات هم کړي هغې نه ځان مه پرې کوئ. زما امید دی انشاءالله تاسو ټول نیکان خلک یې، تاسو به د شوال هغه روژې هم ختمې کړي، خو که چا نه یې ختمې کړي نو هغه هم په دې میاشت کې یو څو ورځې پاتې دي. دا زمونږ هغه دینداري دا یو مثال دی. دا 6 ورځې بیا موږ د دنیا د لاسه روژې نشو نیولی، هغه نور په دې نیوي ځکه چې هغه د اسلام رکن دی، یعنې که هغې کې څه ګنجایش کېدو نو هغې کې به مو خوا دېخوا کړی. دا زه حقایق وایم که څوک خفه کېږي الله دې په خوشحاله کړي، الله دې خوشحاله کړي. که هغې کې ګنجایش کېدی د دنیا دپاره به پکې موږ څه ګوتې نه وغواړي، خو هغې کې څه کېږي نه هلته رکن دی، رکن دی. او بیا پښتنو پکې دا خبره مو راچولې ده، ډېر پښتانه داسې هم دي چې هغوی دې روژې کې دې ته سوچ نه شي چې زه په الله راضي کوم، خو دا خلک به څه وایي چې دې لوی سړي ته وګوره روژې نه یې نیولې. هلته پکې پښتو غیرت هم راشي. اوس چې دا شپږ روژې دي او د دې نیول سنت دي نو زموږ حال ته وګوره. دا زموږ دینداري ده. دا په یو نږدې ښه مثال بیان شو چې کله موږ ته پته ولګېده چې دا روژې نیول لازم نه دي نو بیا زموږ ته ډېر بیا نه لګي. لکه دغه روژې چا نه یې نیولي ویې نیسئ، هغه د قرآن هغه خپل ورد مه پرېږدئ. بیا که دا روژې ختمې شوې هفته کې 2 روژې که الله طاقت درکړی، که دغه نه میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه، هغه صدقې، هغه خیراتونه، هغه روجماتي خلکو له چې دي ورکول، هغه د خیر کارونه مه بندوئ. هغه درسونو کې شرکت په هغه ورځو کې لا 15 ګنټې ناسته وه، اوس کمه ګنټه یا ګنټه ناسته وئ نو چې ته دې ته د دغه دیندارۍ نه واپس کېږي دا ډېره خطرناکه نښه ده. ځکه چې علما کرام د عمل د قبلېدو نښې ذکر کوي. یوه نښه پکې دا ذکر کوي وایي که په عبادت پسې دې دینی حالات برابر شو او ترقي دې کوله نو دا یو قسمه زیری دی چې الله د هغه عبادت قبول کړی دی. او که په شا روان شوې نو بیا ویرېږه کیدی شي الله رب العزت ستا هغه عمل نه قبول کړی. نو دا یو نصیحت ټولو ته ابتدایي درس په دې د درسونو په دې مبارکه سلسله د دې په دې سر کې
چې بیا دا سلسله شروع کیږي او من راواپس شو د الله طرف ته او توجه ورکو دی دین ته او د دې ازده کولو ته او د دې پرچار کولو ته د دې خورولو ته او په دې باندې عمل کولو ته توجه ورکو. او انشاءالله د درسونو سلسله به هم ترتیب باندې او ورځې وي د تفسیر درس، د سوالاتو جواباتو نشست، د عمدة الاحکام درس. دا که ما تاسو ته پوښتنه کوم کې تاسو نه یېري تاسو ډېر ته به دا پته نه چې کوم درسونه وایي. د عمدة الاحکام درس بیا به څه درس راځي؟ رحیق الازهار، د مؤمن بنده خویونه او د صحابه کرامو سیرت. کوشش وکړو انشاءالله که الله ژوند راکړو نو هماغه ترتیب باندې به درسونه او همدغه ځایونه به شروع کوو په کوم ځایونو باندې چې آخري خبره ختمه کړې او دا وګوره څومره د الله اوچت نعمت ته چې بیا موږ هغه ځای ته راورسوي په کوم ځای چې خبره ختمه کړې ده او بیا موږ له یو ژوند راکړي نو د دې نه فایده والی، د دې موقع نه فایده والی او دا غنیمت وګڼئ. او ډېر ملګري به داسې چې هغه لا خبرو هم نه دي نه به چې درسونه شروع شوي دي، ځکه چې ډېر ملګري وروڼه او خویندې داسې هم دي چې هغوی دا نېټ او دا موبایل دا ډېرې نه استعمالوي. نو تاسو له خبر ورکوي خیر د صدقه جاریه ده. که چېرته الله رب العزت ستا په واسطه باندې یو بنده ته هدایت ورکړي نو ته وګټله او سمه ګټه دې وکړه او دې ته ډېرو ملګرو سوچ نشته. د ډېرو ملګرو ما د شمار یو څو ملګري زه پېژنم چې هغوی کوشش کوي چې دیني مجالسو ته ځان سره نور مسلمانان راولي. شمار نور به کې داسې ډېر دي چې موږ دعا کوو موږ چې یا الله دې اوس مضبوط وساته چې دې وره تختی چاته باقي خو لا پرېږده. نو کوشش کوئ چې ځان سره ملګري راولئ او کوم ملګري چې د درسونو له به راتلو اورېدو دپاره او نه دي خبر نو هغوی له خبر ورکړي. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د دیندارۍ او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي په داسې مجالسو کې د ناستې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.